الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدنيا سجن المؤمن الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. بارك وسلم وسلم. زما قابل قدر علماء کرام بالخصوص د دې مسجد پیش امام و خطیب په اجازت معزز سامعین و حضرات ورونو دغه معروف شخصیت په سالانه یاد باندې زمونږ استادو جمعواري شوې ده چې د عوام الناس په منځ کې د بادو بابا رحمت الله علیه په نوم شهرت لري. سو کلمات د مرګ او د مرګ نه بعد په زندګۍ او په حیات باندې ستاسو مخې تقدم یوه غلطه فرقه د پخوا رئیسي چلیده چې هغې ته به یې فلاسفه او زنادقه د فلسفیانو ویل چې د هغې مقابلې زمونږ د مسلمانانو د خوا نه د معقولاتو په ژبه باندې علما متکلمینو کړي دي. هغوی به خلکو ته اصلا زندقانو کافران او دهریانو غوښتلی دا چې مسلمانان په مومن بیهی کې امنت بالله په مضمون کې د قیامت د ورځې او د دوباره ژوندون نه څنګه منکر کی. امنت بالله مضمون چې تاسو اوه څیزونو باندې ایمان لرئ امنت بالله و ملائکته و کتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. د دې یادول په هر مسلمان نارینه فرض دي. زمونږ استاد سي مشرانو به چې کله نکاح تړله نو مناسب به په هغه امنت بالله تیروله ځکه نکاح د مسلمان کېږي او امنت بالله چاته زده نه وي او د هغې په مضمون پوهېږي نه نو دا مسلمان دی نه دا مؤمن نه دی. نو څومره سامعین چې دا خبره اورئ نارینه وي که زنانه وي لازمه فریضه په ځان دا وګڼئ چې چاته امنت بالله سره د ترجمې نه زده دا زده کوي په دین کې شرم مه کوئ. دې مجموعه د دوی وو څیزونو باندې چې کله سړی یقین ولري دې ته ایمان ویلی شي او ایمان مفصلم دغه دی. بیا پدې کې که انسان د یو نه منکر شیم کافر دی که د وو واړو نه منکر شیم کافر دی. دی کفر کې څه فرق نشته چې یو څوک په شپږو ایمان لري
خو پشپګو کې پدیو کې صرف الله تعالی نه مني نو دی به مؤمن شي هغه کافر دی قطعي که په دې ټولو ایمان شته خو په ملائکو ایمان نه لري کافر دی په ټولو ایمان شته خو په کتابونو ایمان نشته کافر دی په ټولو ایمان شته دی خو په رسولانو ایمان نشته په انبیاو کافر دی په دغه سلسله باندې چې په هر څه ایمان ولري خو په بعث بعد الموت د قیامت د ورځې بیا ژوندون باندې ایمان نه لري کافر دی همدا وجه د قران عظیم شان کې مکی او مدنی سورو کې معظمه دعوه یعنی لویه دعوه چې بیانېږي هغه د بعث بعد الموت په اثبات باندې وي زیاته حصه د قران کریم په دغه دعوه لګېدلې ده چې په دې خلکو په څه طریقه باندې د قیامت ورځ او د بیا پاسون اومني لکه مشرکین او کفار د هغې زمن چې د بیا ژوندون نه منکر فلاسفه او زندقانو زمونږ مسلمانانو کې یو رشد پیدا ک او د مسلمانانو په ملکونو کې څه تعلیمات سیاسي او دنیوي شروع کړل په هغه تعلیماتو کې داسې مقدمې وضع کړي چې مسلمانان د آمنت بالله د مضمون نه څنګه واړی نو یوه مقدمه ابتدا کې دا کې خدا چې موت مرګ عبارت عن فناء محض دا د یو محض فنا نه عبارت دی مرګ د ختمېدو نه عبارت دی فنا نه عبارت دی مرګ چې په چاره شي نو دا ختم شي دا مقدمه د فلسفیانو کتابونو کې او د مسلمانانو په منځ کې به ورو په دې باندې زور لګاو چې ترسو د خلکو ذهن کې دا خبره واچي او کلکه کې چې دا مرګ داسې یو څیز دی چې چا باندې راغی دی ختم شي یعنی خوري او لوټي او ختمو د څه بقا نشته دی متکلمینو د فلسفو د دې اصل د نړولو دپاره د دوی دا دعوه رد کړه وی ویل چې مرګ فنای محض نه ده بلکې مرګ سبب وقنطره من دار الفناء الى دار البقاء مرګ د څه شي نوم دی دا د یو پل نوم دی چې انسان د دې فانی دنیا نه په دغه پل باندې باقی او دایمي دنیا ته نقلی سبحان الله اوس پول عدم محض نشي جوړې دی یو شی چې نوی نو هغه نو پول څنګه شه پول خو ضرور وجود لري کلکواله لري مضبوطیا لري د هغې د پاسه سړی مرور کوي نو بیا تیریږي بل خواته او چې په سترګو نه ښکاري نو هغه نو بیا پول څنګه شه نو اهل السنه والجماعه متکلمین د مرګ نه تعبیر وکړه په قنطري او په پل باندې الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب مرګ یو پل دی یو عاشق بل محبوب سره یو ځای کوي پلار دې مړ شي مور دې مړه شي څومره خوږه او محبوبه وي په هیڅ طریقه ستا ملاقات د هغه سره ممکن نه دی په ظاهري لیدو باندې سوا د دې نه چې مړ شي او هلته تاسو خپلو کې ملاقات وکوئ بیا نو مرګ د فانی دنیا نه و باقی دنیا ته د نقل و ذریعه الله تعالی پیدا کړه او الله تعالی دا د دې لپاره یو پل پیدا کړ دا وجه ده چې نفس منفوس چې حیات لري د مرګ تریان به پې خامخا راځي او علما متکلمین او شریعت زمونږه مرګ فنا ونه ګڼله محضی چې ختمېدل دي بلکې دی دنیا ته فانی دنیا وویل او په مرګ باندې انسان یو سړی باقی دنیا او دایمي دنیا ته پې نقلیږي نو مرګ فنا او ختمېدل نه دي بلکې یو باقی دنیا ته پې سړی ایصال کې رسیدګي پې کېږي نو معززو الله تعالی دا مرګ د رب کریم نه سوا کل من علیها فان د الله نه سوا چې سړي
دا تیریان د فنای پیراوسته په ذریعې د مرګ باندې او نقل کړه واپس هغه باقی او دایمي دنیا ته د دغه موت نه په نبوت هم څوک خلاص نشو ټول انبیاء علیهم السلام باندې مرګ راغی په باچایم ته خلاص نشو په غریبۍ او په خوارۍ او په سوال هم ته څوک خلاص نشو چې څوک دینو کل نفس ذائقة الموت خو چې کله انسان مړ شي د عزرائیل علیه السلام کارکردګي د روح قبض ده فقط اوس کده د سعدا او د نیکبختو نوی الله تعالی دې موږ نیکبختانو کې شمار کړي نظام د الله تعالی دومره عجیب دی چې د روح قبضيږي د روح د عزرائیل علیه السلام چې راواخلي الله تعالی دې د پر خپل د رحمت فرشتي پیدا کړي هغه د جنت نه راورسیږي او جنتی ری خم راوړي او دا پاک روح پکې تاو کی او د ډېره بهترینه خوشبوئی روانه وي او دا بویوسی اسمان ته بیا غلطه ورته فرشتي په استقبال کې ولاړی وي بیا بل اسمان او بل اسمان دا سفر په ټول کوي د رسول الله مبارک دا خصوصیت چې هغه په ویخه باندې ذاتن او جسدن لاړو دا معراج او باقی انبیاء علیهم السلام هغه په خوبونو کې دا سفر کړی دی اولیاء کرام هم روحن دا سفرونه کوي او عام سعدا چې دي چې کله مړ شي نو د دې روح باندې دا سفر الله تعالی د فرشتو په ذریعہ باندې کوي خو هر اسمان کې استقبال د فرشتو وي او مرحبا بالروح الطیب والنفس الطیب حدیث د بخاری شریف مسلم شریف ستړی دی مشي په خیر دی راشي هغه خوشبوی او پاک روح دی ستړی مشي دا आवाज وته کیږي الہ العالمین ته پیشي وشي څومره ټیم کې دا سفر قطع کوي چې څومره ټیم کې تمړی ته غسل ورکې واپس کفن او جنازې ته وړي او د قبر خاطه رسې بلکې تا چې لا کور نه دی اوچت کړي جنازه دې لا پنه د کړي دا سفر توي شي دا د زرګونو کالو سفر فرشته په د باندې وکي الله رب الجلال ته چې پیشو شم په د باندې هم دا आवाज کیږي مرحبا بالروح الطيب والنفس الطيب خوشبوئی او پاک روح دې په خیر راشي فرشتو تامر وکي یو سي علیین یو بهترین زید التجمع کید لاره دا فرشتي راشي دا روح یو ځل راوړي انسان چې کټ کې واچولې شي د دې کفن او د دې تنې په منځ کې دا روح وي دا څومره خلک چې روان وي د تخکاریږي څوک چې خبرې کوي دی اوري دا سوي بد وی را پسې خوای دا روان وي ور سره چې کله قبر کې خودل شي دا روح په دې تنه کې واپس دنش انسان بیرته ژوندش فرشتي را ورسیږي نکیر او منکر فرشته پختنی شروع کی مر ربک رب دې سوک دی جواب ورته په عربی باندې کیږي خفقیږه مچ د عربي و بیا څنګه زده کومه د جنت تم خلره الحمدلله کنه لسان اهل الجنه عربي جنت کې عربي جو چلیږي دا څنګه به موږ عربي وایو هغه ذات چې موږ ته پښتو په ماشومتوب کې زده کړی د هغه ذات په دې قادر دی چې عربي راز دکی کنه نو په قبر کې بتا ته عربي زدای بیا مر ربک رب دې سوک دې جواب وي ربي الله وسنه دا خودوټه کې عربي د خوځدای کنه دا خو یو ضروری سوال دی او مخه تر روان دی ربي الله رب می الله دی ما دینو کا دین دې څه شی دی دینی الاسلام دین می اسلام دی پښتو کې نه ګوري عربی کې زده کخه ځکه پښتو قبر کې نه چلیږي او نال ته قیامت کې بیا او من نبیک نبی دې څوک دی نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې جواب چی وشي دا یو فرشته دی بلی ته وای ما ته ویل چې دا کامیابیږي په سوال جواب کې بیا
علما مختلف دي چې دا څنګه رسول الله مبارک د تخکارش عاشقان او محبین وی چې رسول الله مبارک له حد تر ورسیږي د روح په شکل باندې یا مثل د روح او د ولاړوي نورانی شخصیت او دا فرشتي ته پوښتنه کوي ما تقولوا في حق هذا الرجل الذي بعث فيكم دې شخص متعلق د څه نظر دی چې نیک بخت نو دی ورته وی هو محمد هو رسول الله دا محمد دی صلی الله علیه وسلم دا رسول الله دی زما نبی دی او چې منافق او بدبخت وي الله تعالی دې موږ ساتي هغه نه ها وازونه وزي او دنیا کې یو نوم خلکو یادو نو اوس دا نوم ماته یاد نه دی د دې محمد نوم به الله تعالی په ژبه نه راولي دا به نه راځي نو بیا به فرشتي هغه ګروزونه چې په یو ګروز به 2 میله دی په ځمکه نه نوځي وحي وي او دا ځمکه به داسې پرې راتنګېږي دا یو حقیقت مسلمه دی اتفاق د ټولو علماو مذاهبو دی چې دا ترتیب بدل روان وي کله چې د فرشتو سوال جواب خلاص د دینه بعد ټول مردگان په یو انداز او یو حکم نه پاتې کیږي دیزي پورې خو چې نیک سړی ورشم دا پښتنې دي که بد سړی ورشم دا پښتنې دي دا ترتیب روان دی څوک کامیاب څوک ناکام د دینه بعد مردگان قسمونه لري یو پیغمبران دی علیهم السلام یو شهیدان دی یو د قران عظیم شان حافظان دی او یو په اولیاءو کې صدیقین اولیاء دي دا یو مقام دی د ولایت چې د شهید نه بالاتر دی او د انبیاء نه ښکته دی مقامي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین نو شهیدان صدیقین اولیاء قران کریم حافظان او انبیاء علیهم السلام دوی ته الله تعالی چې دلته کومه زندگی ورکړي نو دا زندگی دوباره دلته په مرګ نه تواری کیږي دا حیات د دوی جسدن دی و روحن دی خداسي یو حیات دی چې د دوی دا جسد دلته نه خرابېږي دې ته حیات برزخی ویل شي کلونه په د باندې تیر شي د روغ رمټ پروت وي پر خپل مرقد کې سالم پروت وي د لپاره دا قبر د جنت د باغچونه باغچه شي توسع پکې راشي پراخ وسع له فی قبره 70 فی 70 او یا پاویا غزونو کې دا قبر کې پراخي پیراش د خاصو بندگانو د پاره او کم چې عام خلق دي چې هغه صدیقین اولیاء نوي هغه قاریان او حافظان نوي هغه شهیدان نوي هغه انبیاء نوي ما او تا او دا عام خلق د دوی په خېټه باندې دا وجود یو پړسیږي د پړسوب نه بعد ورځيږي د الله تعالی چې کوم عام عادت جاری دی چې هر چا نه روح لاړ شي بدبوئی پیدا کړي کې بدبویان امراشي او دا خاورش خدا د دې دلیل نه دی چې یو چا بویو کا یو څوک خاورش نو ګنې دا اوس بدبخت شنه دا بدبختی علامت نه دی دا د الله عادت په دې جاری دی چې روح چا نه واخلي هغه بوی کوي چې روح چا نه واخلي به پرسیږي پښو چې مړ شي سپې چې مړ شي غوا چې مړ شي نو ولې د ګناه کړي دا هم مکلف نه دی دا ولې پرسیږي دا ولې بوی کوي د الله تعالی عادت په دې جاری دی چې څوک پرسیدو چا وشته نو بدبخت مو وای ورته بلکې دومره وای چې شهید نه دی که شهید وینو نه به پرسې دی کچا بویو که بدبخت مو وای ورته دې ته بدبختی نه وای چې د بوی کړي دی بلکې شهید ورته مو وای شهید نه دی که شهید وی بوی وینه کوله په مسله خو پوه شوي زمونږ د عوامو دا فکر دی چې و پړسیږي او بویو کېږي نه دا جهنمي شو داسې نه ده دا د الله تعالی عادت په دې جاری دی چې څومره د انبیا د قاریانو او د شهداو او د صدیقین اولیاءو نه اخوا څومره خلق دي
هغوی په قبر کې پړسیږي، هغوی رژیږي، هغوی نه بدبویم راځي، هر څه به راځي. رسول الله مبارک فرمایي طعام سره ډېر خیال وکړئ. په قبر کې چې اول مرده تنګیږي د خپل خېټې د بدبویۍ نه تنګیږي. په ده چې کم چنجي لګیږي، دا کم چنجي دي، کم خوانه راشي. د هر انسان په خېټه کې دا واړه چنجي نه دي کتلي، دا چنجي راغټ شي، دا خېټه وپړسیږي، دا وشلیږي، هماغه چنجي را پاسي د پاسه په ده باندې دوباره شروع کی. دا هر څه خوري کېږي. د دې املا د تیر آخري سر کې عجبت ذنبه په چرګ کې ورته تاسو لکه لمې وای، په انسان کې دغه ځای د املا د تیر آخري سر بس دا لږه ټوټه پاتې کېږي، باقي نور خوري شي. دا لږه ټوټه چې پاتې شي د دې نه بیرته الله تعالی یو قادر ذات دی، د هغې نه ترکیب د اندامونو د غوښو دا ورباندې کوي، ورځ د قیامت ته دوباره بیا راپاسوي. نو حیات د انبیاء علیهم السلام نصوصونه ثابت دی. الانبیاء و احیاء فی قبورهم یصلون، پیغمبران په قبرونو کې ژوندي دي، دوی منځونه کوي. تلاوت هم په قبر کې ثابت دی. بخاری شریف حدیث دی، صحابه کرامو خیمه وهله، په قبر کې د سورۃ ملک آواز راخته. رسول الله مبارک فرمایل دا ناجو منجي صورت دی، د عذاب قبر نه سړی خلاصي. تلاوت هم دوی هلته کولی شي، مونځ هم کولی شي. یو څوک زیارت ته راشي، الله تعالی نه دعا وغواړي، دته علم وشي چې دا صاحب زما مزار ته راغلی، الله نه دعا غواړي، یو مشکل خدای په خېټه کې حرام پراته دي. او حدیث مبارک کې راځي چې یوه نوڼۍ د حرامو چا کړې وي، څلوېښت ورځې مونځ هم نه قبلیږي او څلوېښت ورځې دعا هم نه قبلیږي. هغلته هغه مرده چې نیک سړی وي، هغه دا صحنه وګوري چې دا صاحب خو ډېر مشکل کې ګیر دی، الله نه یې غواړي، نه یې ورکوي، هغه مستجاب الدعوات، هغه په قبر کې د الله نه دعا هم غوښتی شي، هغه دعا وغواړي دا مشکل پوره شي. زمونږ د عوام داسې فکر کوي یاره دا وایي ډېر لوی سړی دی، ده را سره داسې دوی نه کوي، در سره دوی الله نه غواړي ستا مشکل الله تعالی پوره کوي. مشکلات اولیاء چاته نه پوره کوي، او نه انبیاء علیهم السلام چاته مشکلات پوره کوي. د دې مشکلاتو حل کوونکی او پوره کوونکی ذات الله رب ذوالجلال، هغه ذات یې پوره کوي. خو دوی مبارکان سپارش کوي، د دوی حق د شفاعت او د سپارش دی. ورځ د قیامت کې چې ما ته په مشکل کې راګیر شو، نو رسول الله مبارک چې د دې مشکل نه مونږ خلاصوي، په څه معنا هم خلاصوي؟ په دې معنا هم خلاصوي چې الله تعالی ته په سجده سرږدي کنه، الله تعالی شفاعت قبلي کنه، سوال قبلي، زاري قبلي کنه. په دغه معنا باندې نو دوی په دې مشکلاتو ختمولو کې علل نه دي، سببونه دي، ذریعې دي. دوی وسیله او د دوی دعاوي په هغه وجه باندې دا مشکل پوره شي. دا وجه د کتابونه زمونږ لیکي علامه کوثري رحمه الله هم چې الاستمداد والاستشفاع والتوسل من واد واحد، د یو نبی یا ولی نه مدد غوښتل او یا هغه نه شفاعت غوښتل او یا هغه الله ته په وسیله کې پیش کول، دا یو څیز دی، څه فرق نه لري. په معنا یې چې پوه شي دا یو شی دی، خو چې مؤمن حقیقي ونه ګڼي. او که مؤمن حقیقي دی که دا د اهل سنتو نظر بیا نه دی، دا بیا د شیګانو عقیده دی. عقیده ده چې هغوی د انبیاو د اولیاو مددونه معجزه او کرامتا نه ګڼي، بلکې هغوی مؤمن حقیقي ګڼي، او مطلقا وایي چې په هر کال کې زمونږ مشکل کشایي هم دوی کوي، زمونږ روزیانې هم دوی را کوي، زمونږ مشکلات دوی حل کوي. دا بیا د آغا خانیانو عقیده ده چې هغوی په کور کې د آغا خان بېدینه یو تصویر ساتلی دی، او بیا هغه تصویر نه وایي دا روزي رسان زما دی، دا مشکل کشا زما دی. په ګاډي کې د آغا خان تصویر لګولی وي، دا داس دی، په روډونو کې چې نه جنګېږي، کمر نه نه غورځېږي، مدد د دې شخصیت دی، فلان فلان فلان. د آغا خانیانو، د اسماعیلیانو، د شیګانو، د اهل سنت توفیر هم دغه دی چې مونږ استمداد د اولیاء او د انبیاء معجزتن و کرامتن، که یو نبی چا سره مدد کوي دا دغه معجزه وي، که یو ولی چا سره مدد کوي دا دغه کرامت وي. معجزه او کرامت کې تاثیر حقیقي رب کائنات لري وي. ځکه نبی علیہ السلام شګه راواخیسته او په د غزوه د خندق کې وشیندله، شاهات الوجوه سره د کافرانو سترګې پیډه کې وي، لوښي پیډه کو او د مخې پره شو لاړه. دا د دې معجزه وه. یو موټی شګه 10,000 کافرو ته څنګه ورسېده؟ الله تعالی آیت نازل که وما رمیتا
اذ رمیتا تا وشتل ندی کړي یا رسول الله هغه وخت کې چې تا وشتل کول ولکن الله رما لیکن الله تعالی وشتل کړي دي څه معنا ده یعنی دو معنی مفسرین کوي یو معنا دا کوي ما رمیت خلقا د دې وشتو طاقت ستا خپل نو الله تعالی پیدا کړه اذ رمیت کله چې کسب درمیتا کولو لكن الله رما بسبب خلق الرمي في المصطفى عليه السلام لیکن الله تعالی چې کوم دې رمي کړی دا په دې طریقه چې دا رمي او دا طاقت د وشتوي پر رسول الله مبارک کې پیدا کړ دویمه طریقه د تطبیق پکې مفسرین دا کوي چې ما رمیت حقیقتا اذ رمیت کسبا وسببا ولكن الله رما حقیقتا دا حقیقت کې وشتل تا نه دی کړي تا ته نسبت د دې یو مجاز دی په حقیقت کې نسبت د دې اثر او د اصابت الله تعالی ته کیږي یعنی یو وشتلو او یو د دې وشتو اثر چې دا شګي د کفار سترګو ته ورسېدي هغه الله تعالی ورسولي او دا کسب د دې عمل تا وک نو دا شانتا انبیاء علیهم السلام مددونه یو مثال به زدر کم چې رسول الله مبارک مدد په کومه معنا باندې کوي دا غي څه مطلب دی دمشق په طرف کې یو کس بندش علامہ یوسف ابن اسماعیل النبهانی رحمه الله شواهد الحق کې دا واقعا ذکر کړي باچا جیل کې واچو 2 لک درهم ته غوښتل دا براکه رات دې ډیر مسکینو باچا ظالمو چلار ته روکه شو د خلاصي لارې نه و نه یو مرګره یا کلیوال حج ته روان دی د ته مخخې ته راغی جیل خانه ته دی ورته یو چټۍ لیکي وي دا چټۍ واخله او چې کله د رسول الله مبارک روضه ته لاړ نو دا په دې جنگله کې ورواچو ا چټۍ یوړه په چټۍ کې دا لیکلی یا رسول الله علیک السلام ما باندې لارې تنګ شوی دي بادشاہ ظالم نیولم 2 لک درهم غواړي دا زما وس کې نشته دی او بادشاہ ظالم می ترغی نه خوشی کوي چې دا پیسې ورنکم یا رسول الله علیک السلام ستا دربار کې شکایت کوم فریاد کوم زدي مشکل نه الله تعالی ما خلاص کی دا چټۍ لیکلی دا حاجی صاحب حجو کا مدینه منورې ته لاړ الته بشورته وا چټۍ ورچولې نشوا دا سې چلی وک چې د جنگله کې دا سې کونډه شانوا دا چټۍ وشلول او په دې کونډه کې راواچول کله چې کونډه کې واچول واپس لاړ لږ وخت چې دا حاجیانو ټیم ختمېده میاشت 2 بعد یو کس دی بادشاہ راولېږه د پسې چې راځه بادشاہ دی غواړي کله چې بادشاہ ته ورغی داسې یو ځوان ناست دی د فارس او د ایران نه راغلی تجار دی بادشاہ ورته وایي چې دا ته د چا د خلاصي دپاره راغلی او 2 لک درهم دې ما ته راوړي دا شخصیت دی دا یادې هغه ورته نوم اخلي چې زه فلانه یادوم او فلانه دې نو نه پیژنې دا ورته وی پیژنم نه باچاس چار څوک دې خو په نوم پیژنم دغه نوم راته چټۍ کې لیکل شوی دی کداغه نوم والا دا شخصیت خدا مراد دی او کدا نه بلبوي وی عجیب د 2 لک درهم په ورکه او توسه پوری پیژنې نه دا څه قصه ده هغه ورته بادشاہ دې کې ستا کار نشته 2 لک درهم ستا مطالبه دا واخله او مجرم ما سره پریدا د لاس نهونی ور روانې کا او ورته وی الله دې تاسو سره ډېر احسانو کې ډېر لوی خګنه دی وکړه ما سره کور ته لاړ شاوې نه حج ته تلو ما کینا چې واقعا درته بیان کوم پزمکه کیناسته وای چې حج نراله مدینه منورې کې کیناسته ما باندې رسول الله مبارک محبت ډېر غالبش د صحابه او د غریبۍ او د مسکنت ټیمونه را یاد شو زما د عملداری را ته ودرېدا ودا سناستم جنگلی سره جړل می چې الله کاش کې زری په هغه زمانہ کې پیدا کړي وي چې ما د خپل مال حال ټول پر رسول الله مبارک قربان کړي سبحان الله او یا الله چې اوسغه وخت پیدا نه کړم په دې وخت کې پیدا کړم او دومره دي مالدار کړم چې ما ته خپل سرمایه پته نه لګي دومره مالدار يم دې وخت کې چې رسول الله مبارک څه ضرورت او حاجت او زما په دنیا پوره کیږي نو یا الله ما پوي چې هغه حاجت زما په دنیا پوره شي وې دې جړه کې مسترګې پټې وي جړل می یو چټۍ رااله چې ګورم د لمن کې را پرېوت سبحان الله چټۍ می چې راواخسته هغې کې لیکل شوي دا شکایت چې یا رسول الله بندي ما 2 لک روپۍ بادشاه غواړي لاره د خلاصي مې نشته دی شکایت ستاسو دربار کې کومه وې زه پوه شوم چې هر څوک دی رسول الله مبارک دی وخت کې ضرورت دا دی
چې تخامه خاوي چې زما په دنیا د دین یو کار وشي مبارک خوشاله شي نو زما ضرورت دا چې ورشه دا سړي شکایت ما ته کړي دا خلاص کړی دی جی زرا عالم بادشاہ ته مې 2 لک درهم ورکته مې تر اخلاص کې او کور ته نیم تل واپس روانېږم زم ایران ته زما واپس تین ایران ته لاړه د انبیاء علیهم السلام د مدد دا مثالونه خبره پوه شوي دا که سوچو کې الله تعالی دې کې څومره اثر وکړه دا چټي دي زینه د لمن ته چاره وغورځول الله تعالی په قدرت ولوي دا خو رسول الله مبارک ذریعہ او سبب پکې جوړ شي صحیح ده نو مدد حقيقي الله تعالی کوي انبیاء علیهم السلام ته نسبت د یو مجاز او سبب وي د قسم مثال وی لکه پسرلی کې بوټیش نشي خلک کوئی پسرلی غیاش نکړه دا پسرلی نه ایش نکړي دا الله تعالی ش نکړي وي خو پسرلی ورته ذریعہ او سبب جوړ شوی وي انبیاء او اولیاء علیهم السلام په مددونو کې ذریعی دي په مددونو کې اسباب دي دوی دې د پاره یو اسباب نسبت مجازي دوی ته کېږي حقیقت کې تاثیر په دې مدد کې به خالق لا یزال توي نو کتا سو سمرم د اولیاء او مزارات ته ځي دوی مومد حقیقي مګنې په مشکلاتو کې بلکې تاسو د عوامو د پاره بهترین نظر داده چې د الله تعالی نه مدد غواړي او دی مبارکان د الله تعالی ته وسیله کې پیش کوي نو دوی ته بس تاسو مشکل الته ورسیږي دعا به درته وکړي په قبر کې کده د صدیقینو نوي یا د شهیدانو نوي یا د حافظانو نوي انبیاء علیهم السلام وي زمونږ ټول فقها او د لیکلي چې رسول الله مبارک مزار ته سوکلاړ شي نو د هغه نبی اسلام د شفاعت مطالبه وکړي او صاحبانو ته دی ودرېږي صاحبانو ته یارانو د رسول الله مبارک ته دی ودرېږي حضرت عمر او حضرت علی سے مبارک ته دی ودرېږي او پاغیزی کې دی موي چې ز تاسو تراغلی ما لاتوسل بكما الى رسول الله تاسو دواړه رسول الله مبارک ته وسیله ګرځوما د دې مقصد د پاره ليتشفع علی چې رسول الله مبارک زما سفارش د الله درگاه کې وږي په دغه طریقه باندې مزارات ته چځي مالګه پرته و مسکل الله تعالی مو بیماری خکړه یاره دې مالګه سره خشم نو پدې خو مونږ تاسو پویګو چې خکړی الله تعالی یو شفا غرا کړی دا ذریعہ ګرځیدلې دا ذریعی دي دا اسباب دي دوايي مو خوړه پدې مونږ پویګو چې الله تعالی مونږ ته شفا را کړی خو دوايي ورته ذریعہ ګرځیدلې نو دغه شانته د مزاراتو دا نسبت د ډایرک مطالبه دا د خواصو کارونه دي چې سړی بعید وي دغه مزار نه او د مشکل پټیم د आवाज کوي بعضی مشایخ او بعضی اولیاء او صوفیو کړي دي خو ګوري دا چا چې आवाज کړي وي دام زی حال وي چاته چې आवाज شوی غم زی حال دي د چې आवाज ال تر رسیدلې دام کرامت دی هغه چې आवाज لري نه اوریدلې غم کرامت وي کرامات چې وي دا د زی کرامت خلکو کار دی عام خلق به پاغي ځان نه قیاس کوي چې فلانی ولی خود سه کار کړي دی اوس بزم د سه आवाजونه کوم هغه ولی دی بزرگ دی هغه به کړي وي د دې سواد صاحب رحمت الله علیه سلسله ډیری دي ایو سلسله د دی په افغانستان کې د مزینی باچا صاحبانو په طرف باندې تلی دا عبدالقیوم باچا صاحب د خپل والد سه مریدو او هغه د خپل والد سه مریدو او د دانې کچیو د سواد صاحب رحمت الله علیه خادم خاص او ډیر کلونه خدمت وسره کړو بل سلسله د اډی صاحب رحمت الله علیه وا د سرکارو میا صاحب وا د دامان افغانی صاحب وا د مشر دامان بابا جی صاحب عبدالرشید بابا جی صاحب وا د مولانا عبدالرزاق صاحب دا سلسله هم سواد صاحب تر رسیدلې ده بل سلسله د مانکی شریف د مشایخ وا په سلسله باندې بیا جی ګل صاحب تراله به شیخ ګل صاحب تراله هغه هم برته سواد صاحب ته جمع کیږي خلفاو بس په دغه سلسلو باندې دا خوريږي د مزینی باچا صاحب عبدالقیوم باچا صاحب ما ته په خپل حکایت وکړ سو کال وړاندې وفات شوی دی چې هغه د خپل نکي لیدلې هم او نکي د سواد صاحب مرید وډارک دا ډېر لنډه سلسله و وی زمانه کدا حکایت کو چې زه د سواد صاحب رحمت الله علیه سره خادم ما تاجر ته مې وبور تواچولي او چې او د سکونو دا کوزړې دا سیونی و او د دیوال ته را خلاص کړ کوزړې ټوټه ټوټه شو زویری دما لاړو په خو بو یو د سوکا او کوزړې یو کودړی دا ما په کپړه کې راغون کړل او تاریخ او دا ټیم می نوٹ یو میاش بعد د انډیا نه د سواد سے مرید راغې د لاهور په ځنګلو کې را روانو ځانته او حکایت بابا جی ته وکړه چې ځنګل کې اوزمره را باندې راغې او چې کله دې زمری ما باندې حمله کوله
نو ما आवाज وکړ سواد صاحب رحمت الله علیه ته او یو کوزړی را لزمره په باندې ولګیدا زمره مرشه زروغ را مټرا پاسم رالم دا کوزړی کودړي هغه را جمع کړیو په کپړه کې غوټه کړیو دا مام را جمع کړیو وس عقل خدا نه مني ولی کرامت وی دا سه کار چې عقل کار نه کوي یو کوزړی نه دو جوړې شوی هغه سرم په کودړي پراته دي ما سرم پراته دي زمره هم په لګیدل د سواد نه پلاور کې زمره څنګه ولګید دغه حساب لکه مخکې چې تاسو ته په معجزه کې ماوي چې مبارک شګي وشتلې وي کافرانو سترګو ته رسیدلې وي الله تعالی اثر یو قدرت وی پدې کې کنه ته چې په دې دنیا کې دا وسته ګوري په ظاهري حساب سره چې په افغانستان کې کروز میزایل لګيږي او کشتۍ د کراچۍ په بحر کې ولاړه ده انکار ته کولای شي په ټي وي کې ښکارا د تخکاری کنه ښکاری او هدفي لګي کنه لګيږي د کومې دنیا نه شهر روان دی او په کم ځای لګي او سرنګ کې دنه هم شی ولي د انګريزانو په ایجاد یو چا جوړ کړ دا قدرت خو ځکه معنی چې پسترګو دی ولید نو د الله تعالی په ذات به ولي قدرت نه ساتي چې هغه دا شی د دې ځین هغه ځای ته ډایرک رسول شي هغه په وشتېش چې هر کله کرامت شو کرامت کې اثر الله تعالی ته نسبت دوی ته مجاز وي دا دې د پاروي چې سواد صاحب رحمت الله علیه د مرید په ذهن کې قدرمن شي دا مقصد وي هغه عقیده نورم راسخ شي دا مشکل هغه ته پوره شه هغه غزین आवाज او کاغم صوفي او خلیفہ د سواد سیبو دی مبارک یو کامل شخصو کرامتن دا خبره صادره شو اوس یو بل سړی وای چیرې دا قسمه مولانا صاحب نو اوریدا اوس د چې ځنګل کې مشکل کې گیر شمه نو زبد الله تعالی ته چغه نو مذهب سواد صاحب ته وایم 1500 چغي واته ته گزړې ناراضي سوچ بکې خبره ته دا ما واقعا د کرامت وا کرامت مستمر نه چې هر څوک د سکینوم د سکار بور سره کیږي یعنی الله تعالی قادر دی چې د مبارک په لاسونو داسې کرامت صادرول شي دا چې اوس دایمي صادریږي دا یا د مشکل په ټیم به موږ بل چاته چغه نه وي یوازې سواد سره ته وو نو دا غلط سوچونه دي غلط فکرونه دي زما استاد لپاره هغه ذات شته د مشکل په ټیم چې هغه همیشه زمونږ اوریدونکو دی هغه همیشه مختاری کول دی هغه د پاسه څوک نشته چې یو کار نه منع کی هغه همیشه زموږ مدد کړي دی او کولای شي زموږ به د مشکل په ټیم आवाज هغه ذات توي صاحب حال صوفي کمال مستغرق په فنا د شیخ کې کدا سه مشکل کې گیر شي او هغه خپل شیخ ته داسې आवाज وکي او شیخ ور سره مدد وکي نو حقیقت نه انکار نه کوي ځکه چې دا یو کرامت بیم کې دي شي بیم امکان لري چې داسې کرامات د نور اولیاء نه صادر شي خو ما مقصد دا دی چې بعضی وخت کې بعضی نداعات خواص او عبادت کړي دي چې ته کرامت ویل کېږي دا چې आवाज کړي رسولې داند د کرامت دی ګوري دا کم مرید چې आवाज کړي دا د کراماتو نه خالی نه دی تاسو چې په موبایل باندې आवाज د بل زینا اوري نو کم موبایل باندې چې د आवाज ووري نو خو یوازې ستاسو د موبایل کمال خو نه دی کنه چې دا کینچ کړي دی आवाज خداغه د موبایل هم کمال دی چې د आवाज ته تر پاس کړي کنه نو دا کم یو مرید چې چغه والی هغه ولی دی چې هغه د आवाज څنګه ورسو سواد ته او سواد صاحب رحمت الله علیه بزرګو چې دا بعید نه आवाज څنګه وورید دا سه مسله ده خود دایم د پاره د مشکلاتو په ټیم کې با زمونږ استاد आवाज رب کائنات توي هغه سمیع دی هغه قدیر دی پارس قادر دی حقیقی مومد زمونږ دی د کرامات او د معجزې به انکار نه کوي کم حالات چې مشایخ درته بیانې دي کې به شک نه کوي ولی که شک دیو که نه تا په کرامت کې ظاهرا شک کړی دی او د الله په قدرت کې په حقیقت کې شک کړی دی دا خو د الله په قدرت دا کار شوی دا خو بیا ته د الله تعالی په قدرتونو کې شک کې نو په دې وجه باندې منکر د کرامت او د معجزې دا منکر د آیات الله د تفسیر ساویلی کې دا د الله د آیاتونو د دلایل د قدرت نه منکر دی او دا د مومن بهین د ایمانیاتنا الفرق بین الفرق ذکر کړی دي چې په ایمانیات او په عقایدو کې دا خبره ده چې موږ به د اولیاء او کرامت منو هم قبل الوفات هم بعد الوفات کرامت په وفات سره نه سلبيږي بلکې د وفات نه بعد د دوی کرامات په زیادت باندې شي دا الله زیاتیږي نه ګوري تاسو مردا چې صالح دا قبر ورته پراخ شي دا پراخي خپل یو کرامت ده نه ګوري چې دا روح د الله تعالی حضور ته ورسیږي پس د مرګه ته خو په ژوند باندې تلاړ شه اسمانونو ته څنګه خېږي دا روح د فرشتي څنګه وړي دا روحي او کرامت دی د لپاره چې فرشتو په ذریعہ باندې دا وړل کېږي قبر ورته پراخيږي اغل ته حیات په د باندې راځي دا ټول د لپاره کرامات دی او بعد الوفات کرامات سو کلمات می عرض کړل د مرګ متعلق چې د خاصو به انبیا او حیات برزخی
هغه به ضرور منئ مرګ ته به فنای محض نه وایي چې بس دا مړ شو ختم شو یا د دنیا سره ګینې څه خبرېږي نه یا څه تعلقات دوی سره نشته دی داسې نه ده بلکې هغې دپاره الله تعالی خاصو عبارو ته یو زندګي مقرر کړې ده سما د موتا هم فی نفس الامر کې ثابته ده او هغې ته بعضې علوم په د دنیا په حالاتو باندې هغه هم ورکړی کېږي او دې متعلقه د استمداد په موضوع باندې څو کلمات مې هم مخکې ذکر کړل درود شریف په شوق سره ولولئ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کم کلمات چې ما عرض کړل سهو خطای شوي الله دې عفو راته وکړي دې سره د الله تعالی زموږ او ستاسې عقیده او عمل برابر راولي دا کم صاحب چې د محفل کې اخلاص کړي نور معاونین لري الله تعالی دې په دواړه جهان باندې خوشاله کړي دا محفل د برکاتو ډک دی د رحمتونو مجمع ده څه دعاګانې چې چا غوښتې دي موږ او تاسې غواړو الله تعالی دې ټول رانه قبول وګرځوي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم